سحب ستوري د زلادي ملګری د سرور سحب ستوري د زلادي ملګری د سرور د هر جابر ظالم په وړاندې نیولای د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواږه قومندانان د سپین بیرغ د لاندې د سپین بیرغ د لاندې د سپین بیرغ د لاندې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواږه قومندانان. قدرمنو اوریدونکو، تاسې به ډېر ځله اورېدلي او لوستلي وي چې د اسلامي تاریخ هره پاڼه او هره کرښه د دې ګواه ده. هر انسان چې د الله رب العزت په لاره کې د دین، مذهب، هیواد او د خپلې ځمکې د دفاع لپاره جنګېدلی وي، تاریخ د هغوی نومونه راتلونکو نسلونو ته د لمر په څېر ځلولي دي او په نیکو نومونو یې ستایلي دي. په نړۍ کې د معرکو او د جګړو تاریخ قابیل او حابیل له وخته پیل شوی چې همدې لړۍ له انسان څخه تر انسانه، له قوم څخه تر قومه او له هیواد څخه تر هیواده دوام کړی دی، لا دوام لري. په لومړنۍ نړیواله جګړه کې په لکونو انسانان له منځه لاړل. همداشان په دویمه نړیواله جګړه کې د بشریت د وینو ویالې وکړلې، ډېرو انسانانو سرونه له تیغه تیر شول چې ټول تاریخونه د دوی د ناوړه پایلو ګواه دي. یعنې پرته د انسانیت او بشریت له منځه وړلو نور هیڅ او هدف نه درلود. خو دا هم په یاد ولرئ چې د همدې جګړې د لارښوونکو او د قومندانانو پایلې او انجام به تاسو هم الله رب العزت د دوی قوت او زورواکي، ظلم، تیری څومره خاورو سره خاورې کړ. تاسې د فرعون، نمرود، هټلر، ناپلیون کړي چې دوی انسانیت او بشریت ته څومره زیانونه اړولي دي او له څه پورې راوړي. اوس راځو قدرمنو اورېدونکو هغو سپېڅلو جګړو ته او د الله رب العزت د رضا او د اسلام د پیاوړتیا منځ کې. تاسې وګورئ چې په دې جګړو یعنې په دې جهاد کې د رسالت ځلیدونکی لمر رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه باشجاعته او میړنو اصحابو کرامو د څه موخې لپاره جګړه کړې وه او له چا سره. جواب یې باید په لنډه ووایم چې د هغوی د جهاد الله رب العزت رضا او د اسلام د صحت، د دوی تورې او د دوی ډالونه یوازې د همدې لپاره کارېدل نړۍ د کفر او شرک توره تیاره ورکه کړي او پر ځای یې دین وځلوي. په بدر، حنین، احد، خندق او غزه کې الله رب العزت له دوی سره څومره مرسته کړې وه، دا د دې چې تخت، قومندانان، صحابه کرام د دې لپاره نه جګړه غنیمتونه لوټ کړم او ځان ته دې پرې مارکیټونه او ودانۍ جوړې کړم او یو هیواد پانګه تر پښو لاندې کړم. د اسلام تر ټولو ستر قومندان صلی الله علیه وسلم به چې کله خپل میړني عسکر د جنګ آواز د دوی په خوله او ژبه به د قرآن شریف آیتونه تلاوت کېدل. د مرګ او د شهادت د جام څښلو لپاره له یو بل څخه وړاندې کېدل، د تر سیوري لاندې خپل ژوند اسلامي شعار ګاڼه او د اسلام په لاره کې په شهادت. بل نور ته قدرمنو اورېدونکو الله رب العزت هم دوی هم پرې نه ښودل. هغه دا چې په ډېر لږ وخت کې د دوی هیله د اسلامي رئیس د شرکمه وغځوله چې د نن دور قومندانانو لپاره یوه بېسارې ده. زموږ هر یو مجاهد باید همدا خویونه په ځان کې پیدا کړي. یا سره
یوازې د الله رب العزت د رضا او د بېوزلو خلکو او هیواد د خوندي ساتلو او دفاع لپاره د کفارو او مشرکانو پر ضد وجنګېږو، ژر به تورتم د اسلام په رڼا بدل شي او په هره سیمه کې به سولې او ډاډ فضا رامنځته شي. نور نو قدرمنو اورېدونکو خپلې خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوي شمعې او د اصلاح لارې جهادي قمندانانو صحابه و کرامو سره مو د جهاد په ډګر کې په غرور او پیاده ګرځوم چې تاسې ته خپله مېړانه، شجاعت، زړورتیا او د جهاد له سپېڅلو ولولو او ذوق څخه مو خبر کړي. ګوندې له دې لارې مو جهاد ودرېږي او خپل مظلوم ولس او غیرتي خاوره د غریبونو سختي او خپل منځي شخړې په ډاډ او امنیت بدلې کړي. رسول اکرم الله علیه وسلم خوږ قمندان د ایران فاتح سعد وقاص رضی الله تعالی عنه د حضرت سعد بن ابي وقاص چې د خپل خواږه زوی له نوي دین یعنی د اسلام څخه خبره شوه له حده پریشانه شوه. له خپل زوی سره خبرې اترې او خوراک څنګه چې هغه د مور یو منونکی زوی و نو له همدې امله سخته د مینې لمحه وه. خو هغه زړه چې د الله رب العزت د وحدتو کې ورګډ و هغه بیا بیرته کله د کفر لور ته ورګرځېد. مور یې په پرله پسې ډول 3 میاشتې خوراک څښاک پرېښود، خو په تندي کې یې هېڅکله شرک ته د بیرته ستنېدو ګونځې ایره. الله رب العزت ته د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه او زغم استقامت دومره خوښ شو چې د ټولو مسلمانانو لپاره یې په نافرمانۍ د مور او پلار نافرماني عام قانون جوړ کړ، تر دې چې الله رب العزت که چیرې تاسې خپل مور او پلار زما سره په شریک مجبوره کړئ چې هغې پوهه او باور تاسې لره نه وي نو په داسې کار کې د مور او پلار خبر کړئ. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هم په دې پوه شو چې په دې وخت کې زه د مور خبره کله هم نه منم. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه یوازې و چې د اسلام بلنې د توحید د زړه راښکونکي شمعه جوړ کړ او له ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره یو ځای په نبوي دربار کې حاضر او د ګاڼۍ ځان سینګار کړ، ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول الله. له دې څخه وړاندې 6 افغانان شمې پدنګان جوړ شوي ول او د رسالت له زرینو وړانګو یې په زړه پورې خوند اخیستی و. د اسلام له منلو وروسته تر نبوي هجرت کې اوس گویا چې دا ځمکه د عامو مسلمانانو په څېر د ده لپاره هم له کړاوونو او له سختیو څخه خالي نه وه. خو بیا هم دوی د نورو میړنۍ افغانانو په څېر د کفارو هر ډول ستمونه ظلمونو ته خپله سینه غار په څېر غوړله او په ورین تندي به یې په ځان هر ډول سختي ګاللې. حضرت ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په ټولیزه توګه د کارو له ویرې د غارونو او شاړو دښتو کې د هجر تورې شپې تېرولې او همالته به یو الله رب العزت عبادت کوه. یو ځل په یو غار کې له څو صحابه و کرامو سره یو ځای د الله رب العزت په عبادت بوخت و. د برابري خبره وه چې په همدې کې د کفارو یوه ډله تېرېده. دوی یې چې ولیدل نو د دوی په نوي دین یعنې په اسلام یې ټوکې او مسخرې راواخیستې. سعد رضی الله تعالی عنه په داسې بېوسۍ کې په زړه کې د اسلام جذبه را وپاروله او د اوښ یو هډوکی راپورته کړ او یو کافر یې په دومره تیزي په سر وویشت چې په سرو وینو کې لات او پت کړ او هغه کافر بېهوشه په ځمکې باندې پرېوت. د اسلام په سر دا لومړۍ وینه تویېدنه وه چې د همدې مېړني ځوان سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه له لاسه رامنځته شوه. په مکې مکرمه کې چې په مسلمانانو د کفارو له لاسه کړاوونه او شکنجې زیاتې شوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو ته د هجرت کولو حکم وکړ. له دې حکم سره سم سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د مدینې لار ونیوله او د خپل ورور عتبه بن ابي وقاص په کور کې استوګن شو چې هغه د جهالت په دور کې یو قتل کړی و او د غچ اخیستو له ویرې په مدینې منوره کې پناه اخیستې وه. مدینې منورې ته په رسېدو مسلمانان ډاډه شوه. بیا هم د قریشو او د مکې د خلکو د حملې خطر شتون درلود.
رسول الله صلی الله علیه وسلم د حالاتو معلومولو لپاره شپېته یا اتیا ته د تګ راتګ معلومولو لپاره ولیږل. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هم په دې ډله کې ګډون درلود. لنډه دا چې د مسلمانانو دا ډله د حجاز سیمه کې قریشو له یو شمېر کفارو سره مخ شوه. لکه څرنګه چې د مسلمانانو یوازینۍ موخه پلټنه کول ول، نو د دې له امله کومه جګړه رامنځته نه شوه. خو ابي وقاص رضی الله تعالی عنه کله دا زغم درلودلی شو تر دې چې د قریشو لور ته یو غشی گزار که. همدا غشی د اسلام لومړنی غشی و چې د الله رب عزت په گزار شو ویشتلی شو. په دویم ځل بیا د سعد بن وقاص رضی الله تعالی عنه تر مشري لاندې د اتو مهاجرینو یوه ډله د پلټنې لپاره روانه شوه، د دې چې قرار سیمې ته ورسېدل او بیرته مدینې منورې ته راستل. خو بیا هم کومه شخړه رامنځته نه شوه. له دې وروسته له عبدالله بن جحش رضی الله سره من د حال معلومولو لپاره وټاکل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه ته یو بند لیک ورکړی و چې د 2 ورځې سفر اجازه وه. دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم له حکم سره سبا پرانیست، نو په هغه کې لیکل شوي ول د مکې او د طایف ترمنځ ماو باغ دی، هلته چې ورسېدی نو د کفارو او د قریشو څخه یې وکړئ. عبدالله بن جحش رضی الله تعالی عنه لنډیز ولست. زه هېڅوک دې ته نه اړ کوم هغه را سره لاړ شئ او که د چا خوښه نه وي بېرته ستانه شئ. رضی الله تعالی عنه او نورو ملګرو یې په جوش او جذبه د اطاعت او سمعا طاعتا الفاظ یې ویل. خو له یو څه تګ وروسته او د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه شریک اوښ چې دواړه او په همدا شان دوی شاته پاتې شول. عبدالله بن جحش نهه سره سم د قریشو له یوې قافلې سره جنګ پیل کړ او د څو قافلو سره یو ځای مدینې منورې ته راستون شو. لکه څرنګه چې په دې میاشت کې جنګ او شخړه قطعا منع وه، نو د همدې له امله الله صلی الله علیه وسلم په دې کار ناخوښي ښکاره کړه او ویې فرمایل ما خو تاسو ته حکم وکړی. نورو مسلمانانو هم عبدالله بن جحش رضی الله عنه هغه نور ملګري ملامته کړل، خو د الله رب العزت وحی یعنی قرآن دا په دې ډول کړه. دا به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. سجد خلقو کیږي د سپین بیرغ دلاندې، د سپین بیرغ د سپین بیرغ دلاندې کفار زاریږي کفار ترې وایي ساندې، کفار ترې وایي ساندې. عثمان علي په میدان ګډ شو لقب یې د حیدر، عثمان په میدان ګډ شو لقب یې د حیدر. د هر ظالم جابر په وړاندې نیولی ټکله بختور رفتیا بختور. سپستوري د ځلا دي ملګري د سرور، سپستوري د ځلا دي ملګري د سرور. د هر جابر ظالم په وړاندې نیولی رفتیا بختور رفتیا بختور. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ چې تاسو زموږ ملتیا کړې وي. خو د الله رب العزت وحی قرآن ستونزه په دې ډول حل کړه. الله رب العزت رسول الله ته فرمایي تاسو کومې میاشتې په اړه پوښتنه کوي، په دې کې جنګ روا دی. بیا جنګ کول لویه ګناه ده. قریش له فدیو سره یو ځای د خپلو بندیانو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شول. په دې د بن ابي وقاص او عدده څه معلومات نه وو شوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشې ته وفرمایل تر څو پورې چې هغوی دواړه صحیح سلامت راغلي تر هغه وخته پورې به ستاسې بندیان له موږ سره وي. لنډه دا چې قدرمنو اورېدونکو، کله صحیح سلامت راغلل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بندیانو د کولو اجازه ورکړه. د بدر له غزا سره د نورو پرله پسې غزاګانو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه په دې جنګ کې خپل شراب قرباني وړاندې کړه او د کفارو د مشر سر یې په توره قلم کړ.
سعد بن عاص رضی الله تعالی عنه ته د کافر توره ډیره خوښه شوه، د ذوالکرنین وه. نو توره یې له ځان سره راواخیسته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې حسو. لکه څرنګه چې لا تر دې دمه د غنیمت په اړه کوم آیتونه نازل شوي، نو رسول الله ورته وفرمیل له کوم ځایه دې چې دا توره راخیستې ده همالته یې بیږدي. د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه خوږ ورور عمیر رضی الله تعالی عنه په دې جنګ کې شهید شوی و. نو سعد څه د ورور شهادت خواشینی کړی و، تورې د لاس راوړلو له امله خفه و. لنډه دا چې خفه راستون شه، په وخت وروسته سورت انفال رانازل شو. له دې وروسته ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم د تورې تلو اجازه ورکړه. د هجرت په 3م کال احد غزا شوه. هغه مورچل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له حکم څخه وړاندې پټ شو او ظاهرا مسلمانانو ماتې وخوړله او د ناڅاپي حملې له امله د ذاکره غازیانو پښې وښویلې. خو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د هغه پیاوړو مېړنیو صحابو په قطار کې و چې د هغه باعزمه قدمونو تر وروستۍ دمه خپل سنګر پرېښود. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه په غشي ویشتو کې استاد او تجربه درلودله. نو له همدې له امله کله چې له کفارو سره آخر جنګ پیل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به له خپل تیرکشه یعنې د خپل کڅوړې څخه غشي ورکول او فرمایل به یې ای سعده غشي وروه زما مور او پلار دې له تا ځاږي، فداک ابي و امي. له حضرت علي کرم الله وجهه څخه روایت دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه له سعد رضی الله تعالی عنه څخه پرته د ابي او امي الفاظ نه دي اورېدلي. یعنې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا الفاظ صرف سعد بن ابي وقاص ته ویلي، بل چاته یې نه دي ویلي. د جنگ پر مهال یو کافر مخ راغی چې په خپلو تیزو حملو یې مسلمانان خواشیني کړي ول. رسول الله صلی الله علیه وسلم سعد ته حکم وکړ چې کافر په غشي ولئ. په همدې وخت کې تیرکش او کڅوړه له غشي خالي وه، خو سعد بن ابي وقاص د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم ځمکې ته ونه غورځاوه. یو غشی راپورته کړ چې څوکه پکې نه وه. حضرت سعد بن ابي وقاص هغه غشی په دومره مهارت او تجربې سره د کافر په دی ورخښ چې په ډیر بد حالت کې په ځمکه را پریوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سعد بن ابي وقاص په دې مهارت او غشي ویشتنه بې اختیاره په مسکا شو، تر دې چې مبارک غاښونه یې سپین وځلېدل. همداشان یې د طلحه بن ابي طلحه په مرۍ کې په داسې مهارت غشی ورخښ کړ چې ژبه یې د سپي په څېر بهر راووته او په مرګونو شیبو یې د دوزخ لورې ته کش کړ. د غزا تر فتحې پورې چې څومره غزاګانې رامنځته شوې وې، سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه پکې په ډېر زړورتیا او قرباني سره برخه اخیستې وه او د مجاهدینو لپاره لار یې بېل کړې ده. او بیا یې د مکې له فتحې وروسته د حنین په غزا کې داسې غوره کارنامې وړاندې کړې دي چې د ده د مېړانې او عزم کارنامې د حدیثو او تاریخ کتابونو کې خوندي. د طایف او تبوک په غزاګانو کې هم په ډیره میړانه برخه اخیستې وه. بیا چې د هجرت په 10م کال رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج عهود، نو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هم ورسره په سورلۍ سپور و. څومره نیکبخته صحابي و چې له سید الکونین سره یو ځای اوږه پر اوږه سفر کوه، خو چې کله مکې ته نو سخت کمزوری شوی و. تر دې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تنې ته تشریف یووړ، نو له ژوند څخه په ناهیلي یې وفرمایل او دا وړاندیز چې رسوله زه یو شتمن سړی یم، خو له یو زوی څخه پرته بل کفاس نه لرم. که ستا اجازه وي چې زه د خپلې پانګې 2/3 برخه په نیکو کارونو رسول الله علیه وسلم ورته وفرمیل نه. سعد عنه بیا ورته وړاندیز وکړه، خیر که 2/3 برخه نه وي نو نبي بیا ورته وفرمیل نه، ته کولی شې چې د خپل مال 3 الله لپاره کې او په نیکو کارونو کې ولګوې. او رسول الله دا سره تش لاس مه پرېږدئ. او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هسې چې هر څه د الله رب العزت په لاره کې لګوئ، الله رب العزت به تر دې چې د خپلې مېرمنې خولې ته د یو مړۍ ډوډۍ هم ورته اجر او ثواب درکوي. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هغه مینه درلوده چې دا یې هم نه خوښول چې په مکې مکرمه کې مړ اوږدېده، هماغومره به د ده غم او خواشیني زیاتېدله. چې سعد بن ابي وقاص دومره خفه او غمجن ولید، نو وفرمیل ای سعده ولې جاړې؟
او دومره غم وکړه راته معلومیږي چې د همدې ځمکې یعنې مکې مکرمې ما د الله او د الله د رسول په مینه کې د تل لپاره پریښې وه وسلم د ډاډ او د لاساینې لپاره د هغه په زړه لاس درې ځله یې ورته دا دعا وفرمایه ای الله ساته روغتیا ور په برخه کړه یا الله ساته روغتیا ور په برخه کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم له خولې مبارکې چې کوم الفاظ او سپېڅلي ناروغ د مرګ د بسترې آرام او د ژوند اوبه څښي پر عزت هغه ته روغتیا ورکړه او له دې سره یې ورته دا زیری هم ورکړه ایستا هغه پرې تر څو پورې چې تاسې له یو قوم څخه بل قوم ته زیان او څخه بل قوم رسوئ همدا وړاندوینه وه چې د عجمي فتحو په ذریعه سره چې عجمي قوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لورې زیان او کم ګټه او فتوحات لاسته راوړل د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه نورو واورېدونکو خو هغه خپلې خپرونه نو قدرمن اورېدونکو او زموږ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو راځم په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي به اوسم فمیرنیو کی معلوم تی زبیر ابن العوام زبیر ابن العوام طلحہ عمر کا اکرم تی کفر زنی پواما خالد درار غندی پیاوڑی ساتی دا حقصر خالد درار غندی پیاوڑی ساتی د هر جابر ظالم په وړاندې رښتیا بختور صحابه ستوري د ځلا دي ملګري صحابه ستوري د ځلا دي ملګري سر د هر جابر ظالم په وړاندې رښتیا بختور بل عبد الله زید زبیر قاتل د کافرانو عامر عاصم مقداد فیروزا الوجانو آتل ودغازانو دا حق پالون کی حق ساتون کی حق نسکر دا حق پالون کی حق سائی نبی عسکر دا هر جابر ظالم فلائی ٹٹر رفتیا بختور صحابہ ستور دا زلا دلگری سرور صحابہ ستور دا دلگری دا سرور دا هر جابر ظالم پوڑی خائی ٹٹر رفتیا بختور عقبہ مالک بل ابن الحارث ابن الهشام حارث ابن الهشام دا شقان تفاک اللہ قوت الاسلام قربان وتر اسلام تاریخ بیستای شهکار زوا بہادر تاریخ بیستای شهکار ظلمی و بہادر دا هر جابر فوقینی ولائی ٹٹر رفتیا بختور صحابہ ستوری دا جنادی ملگری دا سرور صحابہ ستوری دا زلادی ملگری دا سرور دا هر جابر ظالم وړاندې ولائی ټټر رفتیا بختور